أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظیم. دغه آیاتونو کې الله جل جلاله د بنی اسرائیلو د یوې ډلې تذکره کوي چې دا د بحر قلزم په کناره باندې یو شهر و ایلا، موجوده وخت کې هغې ته ایلات ویل شي. نو واقعا د دوی بار بار ذکر کیږي اختصارا چې داود علیه السلام په وخت کې ودغه او د کبون د شکر نه الله پاک د هفتې په ورځ باندې منع کړي وو. د هفتې ورځ 24 غنټې په دوی دا پابندي وه چې تاسې به د کبون شکر نه کوئ. نو بیا دوی براه راست شکر نه کوم بلکې یو تدبیر او چال یې پکې وکړم چې د دغه دریوبنه یو نلی بوتلله کلی طرف ته او هغې ته یو تلو بیا جوړ کړو. نو د دغې نه به اوبه تللې تلوه ته د کبون عادت دا ده چې کوم طرف ته د اوبې جریان وي اوبه درومي نو دوی هم پکې سي. لہذا چې کله به هغه تلو ډک شو د کبون نه د اوبې نه نو بیا به یې سټ ته داسې تخته پسې ولګه خوله به یې بند کړه، کبون به بیا واپس نشه تلای. که چا به ورته ووایي چې دا تاسې ټیک نه کوئ دې نه خو خدای منع کړي یو، نو دوی به وایي چې موږ خو یو کب نه ده نیوله، دا دینې کبون خو ازود دي خپل په اوبې کې شورېږي. د کب دی چې یوري لیار بان کړل دا تو داسې ولکه خپله قبضه کې د کش کور دی وکړ. نو کسانو ډېره پورې منع کول خو نه منع کېدل. آخر داود علیه السلام هم به دعا د خولې ووته چې خدای پاک خپل حشر سره وکړي، کوم د تو عادت ته د داسې خلکو سره هغه عادت سره وکړي یا الله حشر یې وکړي. نو د مشرونو نه خدای خنزیرون جوړ کړل او د نوجوانونو نه خدای بیزوګیون جوړ کړل. دا غرنګ د عیسی علیه السلام په وخت کې هم د آخري صورت چې کله ختم کیږي نو په کې به واقعا تفصیلا به روشي چې دوی د عیسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې الله پاک په موږ ته داسې نشي کوی چې د اسمون نه تیور دسترخوان درومي په کې مختلف رنګارنګ خوراکونه نو چې موږ هغه بیا خورو. عیسی علیه السلام یې دا څه کوئ؟ وینا کنه چې موږ بالکل هر څه په څرګنده ووینو. عیسی علیه السلام چې خدای په کته دغه ته وښایي الله پاک طرف نه ورته ووایي چې دوه شرطونو سره به دا دسترخوان د خوراکونه درلږم. یو دا چې دغه کوم دسترخوان روشي نو د دې نه به غریب خلک خوري، مالدار به نه خوري. دویم که غریب خلک دي نو چې کومه خوړی شي آب خوري، نوره په هغه زوی باندې پرېږدي، ذخیراندوزي به نه کوي، د بل وخت پر جمعي به نه کوي. په د دواړو شرطونو باندې دوی عمل نه وکړه، د هغې هم مخالفت وکړه، نو د هغې هم الله جل جلاله عذاب پر نازل کړه. او بله وجه دا چې دوی کې داسې څوک وونه چې دوی منع کړي هم وه. حدیث شریف دا چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیدی ان لم یستطع بلسانی فبقلبی الی آخره، چې څوک یې منکر وویني، ناجایزه چار وویني، طاقت یې وي نو دی به دا په لوس باندې منع کوي. زوی دې دا غلطه کوي، بالغ چې نه وي پلرونه تکړه وي که اولاد بالغ هم وي نو اولاد وینه ډریږي نو دې ته د لوس واس رسي. او که چېرته د دغه نه ووتلی بیا د خولې طاقت خو شته ده چې په خوله چاته وایي دغه مه کوه دا ټیک نه ده، منع کول کوي. د الله وعیدونه یې تاسو نه وکوئ، که د دغې ته هم طاقت ختم شي په بقلبي زړه کې خدا بد محسوس کوي چې کله دغه حیثیتونه ختم شي، دا حواس ختم شي، د منکر څوک دومره هم پروا نه کوي چې یاره بد کېږي، نو بیا دغه وخت کې د الله پاک عمومي عذابونه درومي.
الله فرمایي کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. بده چار به کېدله دوی د هغې نه څوک منع کول نه. تر ننه پورې د موږ امت چې په هدایت باندې روان ده، په راه راست باندې الحمدلله اکثریه خلک پکې دا د راه راست ولدي، د توحید د عقیدې ولدي، مسلمان دي. ګمراه خلک، غلط خلک شا او بد دا په هر ځای کې وي، مسلمانو کې به هم وي. خو لیکن الله فرمایي ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون. سوره ال عمران کې مخکې تیر شوي وو. توسې کې یو داسې ډله پچار دو دا به در پکې وي چې آبو خیر طرف ته دعوت ورکوي، امر بالمعروف وکوي، د نیکۍ د ښې چارې به حکم کوي، د بدۍ د چارې نه به منع کول کوي. به دا خلک کامیاب هم دي. بیا چې کله دغه کېږي بیا دغې په وجه الله جل جلاله که نافرمانۍ کېږي عمومي عذاب الله نرولي. خو چې کله بیا دغه ختم شي بیا الله جل جلاله عمومي عذاب رولي. مخکې یو حدیث، مشهور حدیث چې بني اسرائیلو کې یوې کلیول متعلق الله پاک جبریل امین ته حکم وکړ چې دغه کله الټا پوړوه، لوی نافرمان و. جبریل امین چې کله پاړو نو ته چې یا الله په دې کې خو د یو داسې بنده ده چې لم یعصک طرفة عین، چې د سترګې په رپ کې هم د اتو نافرماني خدای نه دو کړي، اتو عبادت ته هر ټیم کې لګیایي. نو الله ورته ووایي چې اول یې په ده بیا په ده نورې وړوه. دومره نافرمانۍ د مو کېږي، دومره ګناهونه کېږي، دومره ظلمونه کېږي، د ده په د مخ کې هم تر اوسه رسې ګونځه نه درغلي چې ته بدن کېږي. صرف په خپل ځون هو نه دی چې ته خپل عبادت کوه، بلکې نوره خلق الله جل جلاله ته تیروه. د الله یعنی د او دا دو هم چې کوم کس د خپل میشن سره مخلص وي نو بیا د دې په زړه کې درد وي، دا د دغې میشن نورو خلکو ته دعوت ورکوي. که نقصان څوک پکې پیدا کوي هغه وینه منې کوي، په هغې غمجن کېږي. نو دا معنا چې ته په دین او اسلام باندې د صحیح معنی کې زړه خوږېږي، زړه دې ورته غمجن کېږي. منکر چې کېږي چې کومه نمونه واسطې تو رسي ته به هغه کوې، که د لوس واسطې رسي ته به هغه کوې، که د خولې واسطې رسي ته به هغه کوې، او که د عام په زړه کې په غمجن وي که نه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعنت کړه شو په هغې کسانو باندې کفرو چې دوی کافرون من بني اسرائیل دی بني اسرائیلو لا على لسان داود په ژبه د داود علیه السلام، په بددعا د داود علیه السلام، وعیسی ابن مریم او په سبب د بددعا د عیسی ابن مریم. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. دا په سبب د دې چې دوی عصوا، دوی نافرمانی کړې وه، وکانوا یعتدون او دوی و چې دوی د حد نه تجاوز کړو، یعنی ظلم یې کړو. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. دوی داسې چې دوی منع کول نه کول عن منکر نه، د منکر چارې نه، د نجایز چارې نه، فعلوه چې دوی کوله. لبئس ما کانوا یفعلون. نو خامخا ډېر ناکار او هغه چار کارونه چې دوی یفعلون چې کوم دوی کوله. ترا کثیرا منهم تب وینې ډېر د دوی نه یتولون الذین کفروا. دا لا بل خباست بیانوي چې دغه اهل کتاب خصوصا یهود په چار خدا و چې دا د مسلمانو سره تعلقات شروله، ځکه چې په دین کې سره سره نږدې دي. بجای د دې چې دوی د مسلمانو سره تعلقات دي هغې سره دوی دشمني زیو ته سخته کوي، او هر چې کفار دي مشرکین دي د هغې سره دوستانه تعلق شروي. ترا ته به وینې کثیره منهم ډېر دی دوی نه یتولون الذین کفروا چې دوی به دوستي کوي د هغې کسانو سره کفرو چې دوی کافرون دي. نن که یو یهود ده مو ته هم سینه وایي، انډیا ته هم سینه وایي، دا زیات خیرخوا دا د انډیا ده، د مسلمان سره خیرخوا دین نه دغه خپل مقاصدو دپاره یو تعلق ته شروعي. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. نو خامخا ډېر ناکاره ده هغه قدمت لهم چې مخکې کړي دوی دپاره انفسهم نفسونه دی دوی. ان سخط الله هغه دا چې ان سخط الله چې غضب شوه د الله جل جلاله په دوی باندې، یا ناراضګي ارغلید الله پاک په دوی باندې. او فی العذاب هم خالدون او دوی بوی په عذاب کې همیشه همیشه. ولو کانوا یؤمنون بالله والنبی او د نجات لیار الله ویته شي چې کچیرته دوی داسې و چې دوی ایمان اړل په الله پاک باندې، والنبي او پیغمبر باندې، وما انزل الیه په هغه کتاب باندې چې نازلول شي دغه پیغمبر ته،
متخذوهم اولیاء نو دوی بنوا نیولی دی دغه کفار لرا اولیاء دوستون ولكن كثيرا منهم فاسقون او لیکن ډیر دی دوینا فاسقون دا نافرمان دي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. اوس اهل کتابو کې کفار طبقه کې د ایمان نه د مؤمنینو نه علاوه د مسلمانو خیرخوا څوک کېدی شي دشمن یې څوک شي. الله فرمایي چې په هر وخت کې به دغه یهودو دا ته د مسلمانو سخت دشمن مونده کوي دا کله هم د مسلمان خیرخوا نشي کېدی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم چې یهود او نصارا سره د هغې د دین د اتباع نه کړي دین د نه قبول کړه که نه دا تو نه رضي کېږي نه او هر وخت به دا تو ته په غوسه کي نو او دارنګې کفار مشرکین دي هغه وخت کې د مکې و که نن د انډیا دي. لتجدن اشد الناس عداوة للذین خامخاطب مندکای اشد الناس زیوت سخت خلکو کې عداوت دشمنی په اعتبار سره للذین د خلکو د پرامنو چې هغه ایمان اروړه ده نو څوک په مندکای الیهود د یهودو لرا والذین اشرکوا کسان بو سخت مندکای دشمنی کې اشرکو چا مشرکین دي. ولا تجدن اقربهم او تبو خمخ مندکای اقربهم نږدې دوی کې نسبتاً یعنی دی د یهودو په اعتبار سره لږ کمزوري مودتن په تعلق کې للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان وروړه ده الذین کسان قالو چې دوی یې چې انا نصارا بشک سره موږ نصارا یو نو د نصارا لږ غوندې پکې ویلې نرم دي خدا دې هغې وخت نصارا د نبی علیه السلام د قرآن د نزول په وخت کې او مخکې د واقعات راونه ده ذلک بان منهم قسیسین ورهبانا دا په سبب دی چې بشکه سره په دوی کې دي قسیسینا دانشمن خلک پوی خلک عقلمند ورهبانا او عبادت گزار وانهم لا یستکبرون او بشکه سره دوی لا یستکبرون دوی کبر جن دي تکبر نه کوي زونونه لوی نه غني. او دغه اوس واقعیا ابتدا د اسلام کې تقریبا د نبوت سلرم یا پنځم کول ده مسلمانو باندې دغه وخت کې انتهایی مظالم وکیدل پړی به وروچل په غلای کې به ګرړول درنګ په شګه باندې سملاوا په سینې باندې تکي پکشیر دوا درنګ په سینې باندې ودر او ټوپونه په باندې ویا زنه پکې شهیدون کړل زنه سملاوا اسکرواټه وی تبالیکا او اسکرواټه د دوی د ملي په چربای باندې مړیږه. نو نبی علی السلام سره مشوره وشو چې کچیرته سبل وی چې موږ د خپل ایمانونو د حفاظت ته پرونه لور شو او دا ویل د ظلمونه پکول دا به خلیوی دی چې کلمه پرېږدوه دغه نو دین دی پرېږده خپل زوړ اختیار کا. نبی علیه الصلاۃ والسلام معلومات وکړه چې دا حبشي چې کوم بادشاه ده اصحما نجاشي دا ډېر داسې معتدل غوندې دیږي داسې نرم غوندې ده ظالم نه ده. نو تاسې څو کسان لوړ شي معلومات وکړي چا څرنګې ده نو اول کسان لوړل نو چې معلومات وشول د هغې چې و سختۍ مختی هغه نه کولې او دا و مذهبا عیسایي هغې نه پس ته 74 صحابه لوړل ځنې پکې خپلې زنانام بوتلل لکه عثمان رضی الله په دې کې لوړ رقیه رضی الله دا بیبي او د نبي اسلام بچی دا هم بوتلې وه جعفر طیار رضی الله د نبي علیه السلام د ترز دا لوړ ده. نو چې کله لوړل په دوی پسې بیا کفارو دا خو چې دورې ملګرتي جوړوي لهذا د دغې دوی نه دا اربوسونې دي تعلقات جوړ نه کي. نو یو عمرو بن العاص او یو عبدالله ابن ربیعه دا دواړه بیا مسلمان شوي دي او د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دا بیا ورسته فاتح مصر هم جوړ شو ده د عمر رضی الله په وخت کې خو دومره الله جل جلاله دته قوت لسانی ورکړو چې خبره به چاته کله کوله نو کدی درویغه خبره به هم په داسې انداز کې به کوله چار چا به سره مې کده رښتیا یي ډېر فصیح اللسانو. نجاشي بادشاہ ته تحفه تخایف لول دی هغه کوم چې وزیرونه هغه ته پیله پیش کړل هغه ته رشوتونه د یو مقصد موړی تاسو هم موږ پکې امداد وکوي هغه وی صحیح دو چې کله ثبوت بادشاہ پیش شو دربار ولګیدو نو تخایف پیش شل وزیرونه دوی سفارش وکړي د کسان رغلی وي چې څه وي دوی خپل بیان وکړي وی داسې د موږ څخه غلامون دي بې دینه شوي دي او تو ترغلي دي تو سره امن وخوسته چا موږ ته بیا حواله کړي هغه وی ته چې یک طرف او زه فیصله نشه کوي هغه به هم ضرور غوړ چې اویلې
د نرغلي دي خبره به ورو مسلمانو ته پیغام ورسېده ډېر غبراو شول نو ورڅوبو جعفر طیار رضی الله دای متکلم جوړ کړ نو چې کله دوی روغلل نو بادشاه پوښتنه یې وکړه چې دغه خلک تاسې پسې رغلي دي دی چې دا موږ نه تښتېدلي دي غلامون مو دي نو هغه ویل چې نه غلامون خو د دوی نه یو البته څه کسان غلامون پکې شته خو د دوی غلامون نه دي او هر چې زه په خپله باندې درنګې مول سره نور څه افراد دي په دوی د دوی نه په نسب کې هم هغه اوچت دي دی څرنګې چې غلامون وی بیا دا ویلي وی چې دا چې تاسې دین مو چې دا بدل کړه ده نو څرنګې مو دین بدل کړه وی حضرت موږ داسې خلک وو کنا قوما اهل جاهلیه ناکل المیته ونعبد الاصنام موږ د جاهلیت ولا کوم مردوړې مو خوړلې کتونه مو کول دا ټولې برۍ بیان کړلې بیا یو پیغمبر چې موږ کې آستر شو نسب ذات هر څه ورته معلوم وو هغې ته الله پیغمبري ورکړه په هدایت باندې رووستلو دا ظلمونو نه یې منې کړلو د بې حیاتوب نه یې منې کړو وغیره وغیره دا عبادات یې ورته وښیل کوو وی چې پیغمبر سره یو کتاب وي نو څه کتاب یې سره شته وی چې او د هغې څه یې ساته یو دی د سوره مریم تلاوت یې ته شروع کړو نو مریم سوره مریم کې د عیسی علیه السلام وغیره دا د زکریا علیه السلام دا تذکیري دي پکې نو چې کله د تلاوت کو د دغې نجاشي بادشاه د سترګې نه اوښکې بهېدلې نور یې سره کوم نه سره یې ژړله بیا د هغې نه پس ته هغې بادشاه وویل چې دغه خو دا و انجیل دا د یوې ډېوې اړنګونې دي وی دا کتاب بالکل حق کتاب ده په هغه وخت کې د شهادت کلمات یې راکړه دوی تاسې د مو په د ایمان ګواه اوسئ په دغې پیغمبر وی مو هم ایمان وروړه او نوره کسان چې د کوم د قریش طرف نه راغلي وو د کفارو طرف نه دغسې واپس کوي چې د خپلې تحفې هم د سره واپس یوسئ او دا کسان تر څو رسوي چې دا د مو نه خپله نه وروړو چې دا زه نشه وبسئ او نه څوک څه ورته ویلی شي نو الله پاک یې هغه تذکره کوي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول هر کله چې دوی اورېدل ما هغه شی انزل الى الرسول چې نزل کړه شوی ده الى الرسول پیغمبر طرف ته ترانو ته وینې اعینهم تفیض من الدمع چې سترګې د دوی اوښکې بهیي مما د هغه د وجې نه عرفو من الحق چې دوی وپېژنده من الحق د حق پیغام نه یقولون نو دوی ربنا آمنا چې پروردګار دې موږ ایمان راوړه ده فاکتبنا مع الشاهدین ته موږ ولیکې مع الشاهدین سره د ګویۍ کوونکو د دې خبرې نه چې موږ ایمان راوړه په د پیغمبر په الله او په د کتاب باندې وما لنا لا نؤمن بالله او څه دې موږ دې پوره څه باعث څه دې موږ دې پوره څه وجه دو لا نؤمن بالله چې موږ به ایمان نه لرو په الله پاک باندې وما جاءنا من الحق او په هغه شی باندې په هغه پیغام باندې چې موږ ته ارغله ده من الحق د حق نه چې قرآن ده ونطمع ان يدخلنا ربنا او موږ امید لرو چې موږ به داخل کړي ربنا رب دې موږ مع القوم الصالحین سره د قوم صالحینو د نیکو فاصابهم الله بما قالوا فاصابهم الله پس بدلا الله جل جلاله دوی ته ورکړه بما په هغه شی باندې قالو چې کوم دوی وویله چې موږ ایمان راوړه وغیره وغیره څه شي بدله جنات تجري من تحت الانهار د داسې بغونو چې په هغې لاندې جاري دي نهرونه خالدین فیها دوی به په دې کې همیشه همیشه وي او هغې متعلق د کفارو متعلق الله څه ووي چې دوی به د الله جل جلاله په عذاب کې همیشه همیشه وي وفي العذاب هم خالدون دوی الله پاک فرمایل چې دوی په جنتونو کې همیشه همیشه وي وذلک جزاء المحسنین او دغه بدله د محسنینو د نیکو کارو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دوی کفر وکړه او دوی تکذیب وکړه په موږ آیاتونو باندې اولئک دغه کسان اصحاب الجحیم دوی